ژوند نشي کولی اسرائیل. یو ورځ هم د خودکفایي د لحاظ نه اسرائیل خودکفا دی، ځکه چې اسرائیل نفوس ډیر کم دی، 6 نه تر 9 میلیونه نفوس لري او وسطي درې د هندوستان په برابر ده. خپل اسرائیل دونه دی، ډیر وړوکی دی او وسطي درې د هندوستان په برابر ده. جهازونه او عسکر یې د دغې نه پاکستان نه زیات دي. 6 لکه قوا لري، تیارې او یعنې زر لویې کمپنیګانې د دنیا د تولیداتو د یهودانو د اسرائیلیانو دي په دغه کې امریکا کې. زر تنونه زیات میلیارډران اسرائیلیان دي. 80% د دنیا لوی فابریکې د یهودانو لاس کې دي. نو د دې لحاظ نه خو اسرائیل هر څه خودکفا دی. دا خو نه دی چې د امریکې ته ضرورت لري. د هغه ضرورت دا دی چې اسرائیل که امریکا ته نه لاس اوچت کړي، د سیمې ممالک په ظرف د 4 ساعتو کې وهي. دا دومره قوي نه دی. دا دغه 4 خوا نه چې پټرول ورشي په ظرف د 2 دقیقو کې خوري. هغه د امریکا د وجې نه دا بچ پاتې دی. دا چې اوس دا کوي چې زه د امریکا ته پروا نه لرم، هغه امریکا ته نه لاس اوچت کړي، دا ختمېږي او ما خواته روان دی. ځکه چې که امریکا په خپله سیمې ته راځي خو بیا اسرائیل نه ساتي. د همدې لپاره یې پرېږدي چې وموهل چې ځکه خو یمن د درګرده وهي او امریکا یمن سره خبره جوړه کړه او په دې راکېټونه وهي او څه ونه ویل. نو دا خبره په دې منوال سره ده. مننه ورونو ستاسو نه، ستاسو د پوښتنو نه، او چون پوښتنې لګیا دي اوس هم ډېر زیاتې دي او نن صرف زه 1 ساعت لپاره راغلم چې تاسو سره اوسم. امیدجان هم نو حتما کوم ستونزه به واسه کار به ورته پېښ شوی. انشاءالله بعدي برنامه کې 3 ورځې بعد به لرو په 20 تاریخ ستاسو په چوپړ کې به یم. تاسو ټول پر لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.